السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د عین توري کې د عسکر موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. عین، عسکر. عسکر، عسکر د وطن ساتونکی وي. عسکر د وطن ساتونکی وي. زما ورور په عسکري کې دی. زما ورور په عسکري کې دی. زموږ د وطن عسکر ډیر زړور او مینه ناک دي. زموږ د وطن عسکر ډیر زړور او مینه ناک دي. محمد الله په عسکري کې خلکو سره عدالت کوي. محمد الله په عسکري کې خلکو سره عدالت کوي. موږ په مدرسه، جومات او ښوونځي کې علم زده کوو. موږ په مدرسه، جومات او ښوونځي کې علم زده کوو. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: علم، زده کړه، پوهه. علم، زده کړه، پوهه. عدالت: انصاف کول، منځلاري کول. عدالت: انصاف کول، منځلاري کول. کورنۍ دنده: د عین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د عین توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د عین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې یا لغاتونه راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. عبادت: عبادت چې د تورو په بڼه لیکو: عین، ب، الف، دال، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو عبادت کلمه ترې جوړیږي. عین، ب، الف، دال، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو عبادت کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: شروع، شعر، علم. دا به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د عین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د عین توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د عین توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه یا لغات به زه درته ترې جوړ کړمه، نور 3 به بیا تاسو د لغات په بڼه ولیکئ. عین، دال، الف، لام، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو عدالت کلمه یا لغات ترې جوړیږي. عین، دال، الف، لام، ت. دا 5 توري چې سره یو ځای کړو عدالت کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: عبدالله، عادل، عباد الله. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل سوي دي. تاسو به یې د کلمې یا لغات په بڼه ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د عین توري کې د عسکر موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د عین توري کې 4 لغاتونه یا کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د عسکر موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ ترڅو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.